بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالرقیب سالم له پژواک څخه. کریمي صاحب ډېره یوه لنډه پوښتنه لرم. پوښتنه د اسلامي امارت د مشر او د نورو مسؤلینو د څرګندونو په اړه د لوی پاراډوکس په اړه ده. دوه مثاله در سره شریکوم. یو دا چې پرون د کورنیو چارو وزارت سرپرست وویل چې مخکینیو چارواکو له وړتیاو د ګټه واخیستل شي، خو اخوندزاده صاحب وویل چې له هغوی د عزت او حیثیت توقع نشته او دوی ځان سره نشي کېنولی. یو بل داسې خبرونه لرو چې په دوحه کې د افغانستان پلاوی متقي صاحب په مشرۍ باندې هلته وجود لري. له امریکا یې غوښتي چې د فشارونو پر ځای له همکارۍ او تعامل لاس ورکړي. ولې تېره ورځ اخوندزاده صاحب وویل چې دوی که چېرته اتوم بم هم پرې وکارول سي چاته سر نه ټیټوي او تعامل هم نه کوي. تعامل کلمه یې وکاروله. ولې فکر کوئ د امارت د مشر او د نور د کابینې د غړو ترمنځ د خبرو ترمنځ دومره لوی پاراډوکس موجود دی؟ تشکر. ستاسو د پوښتنې د لومړۍ پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د محترم خلیفه صاحب چې د کورنیو چارو سرپرست وزیر دی او د علي قدر امیرالمؤمنین حفظه الله د خبرو ترمنځ هېڅ نوع تناقض شتون نه لري او د هغوی خبرې د دواړو دا ډېرې واضحې دي او روښانه پیغام یې درلود او دواړو د هېواد د ولس د ملت د منسجم کېدلو د هغوی د یووالي لپاره ډېر دقیقې او عمیقې پیچیده خبرې وکړې. علي قدر امیرالمؤمنین حفظه الله خپل ولس د خپل ملت ته اطمینان او ډاډ ورکړ چې نور به ستاسو هغه اصیل بچیان هغه دیني ارزښتونو ته، معنوي اقدارو ته، د هېواد ګټو ته، لوړو ګټو ته وفادار که خلک وي، هغه به د دې هېواد واګې په لاس کې وي د چارو او حکومت به چلوي او حکومت به د هېواد د اصیلو خلکو په لاس کې وي. په دې کې شک نشته چې دا زموږ د ملت غوښتنه ده او د دې لپاره ډېره لویه مبارزه کړې ده چې اسلامي سوچه نظام رامنځته شي او زموږ هېواد خپله د افغانانو په لاس کې وي او تصمیمونه خپله افغانان ونیسي. همدارنګه د محترم خلیفه صاحب د خبرو هغه روح دا و، هغه اساسي مفهوم یې دا و چې موږ په دې هڅه کې یو چې له ټولو امکاناتو څخه کار اخلو چې زموږ د هېواد په تخنیکي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په نورو د پیشرفت لپاره لاره هواروي. په هغه برخه کې موږ له ټولو امکاناتو څخه کار اخلو تر څو چې زموږ ملي ګټې هم متضررې نه شي، معنوي اقدار هم متضرر نه شي او ملت هم نه وي سره پاشل شوی او استفاده ترې وکړو او په عین زمان کې د خپل هېواد د پرمختګ لپاره ګامونه واخلو. بناً د دوی ترمنځ تناقض شتون نه درلود. د دواړو خبرې د خپل هېواد د وړیا ګټو او دیني ارزښتونو د تحفظ په مورد باندې وې. او قطر کې د اسلامي امارت پلاوی بلې و. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزارت د وزیر محترم مولوي امیرخان متقي صاحب په سرپرستي یو هیئت پلاوی قطر ته تللی. هلته له مختلفو چارواکو سره د هېوادونو چارواکو سره لیدنې کتنې کړي. د امریکا د متحده ایالاتو، همدارنګه د بریتانیا هېواد د شاهزادګۍ سره پر ټولو هغو موضوعاتو چې د هېواد بهرني قضایا یې ورسره کړلي دي پر هغو باندې بحثونه کېږي. په دې کې شک نشته چې د افغانانو هغه حقوق چې په بینالمللي جامعه کې دي، په سازمانملل کې دي او یا کږل شوي پیسې دي یا تحریمات دي، د دغو برخه کې باید مجالس وشي، مفاهمه او مذاکره وشي تر څو د حل لارې ولټول شي. د اسلامي امارت موقف هم همدارسې د هېواد ټول هغه مسایل او قضایا دی چې بهرني ابعاد لري او د دنیا مشروع غوښتنې تمثیلوي. اسلامي امارت د خپل هېواد د ګټو په رڼا کې هر نوع مفاهمې او مذاکرې ته آماده ده. همدغه د اوسنی کوم پلاوی چې تللی دی چې په ترکیب کې د تجارت وزارت او د نورو اړوندو وزارتونو استازي هم شتون لري. د دې نمایندګر د دې څرګندونه کوي چې اسلامي امارت یو متحرک او ژوندی ډیپلوماسي ته متعهد ده تر څو هم له نړۍ سره مثبت تعاملات ولري او همدارنګه د خپل هېواد د په پښو درولو او د نظام د استحکام د خپل هېواد د مشکلاتو د حل په باره کې ګامونه پورته کړي. او د فشارونو موضوع تاسو یاده کړه بلې و. فشارونه باید بشري مسایل او ملکي مسایل د سیاسي فشار وسیله ونه ګرځي.
اسلامي امارت یو مسؤل نظام ده د هیواد د ټولو اقشارو او اقوامو د ټول ملت واقعي نماینده ده. په دې غونډه کې چې نن تېره شوله په دې کې د 34 ولایاتو څخه برجسته جید علما او متنفذین راغلي وو چې ټولو په متکرر ډول باندې د اسلامي امارت له زعیم سره خپل بیعت تجدید کړ او اعلان یې کړ. دا په دې معنا ده چې دلته یو ډېر لوی حمایت او ژور حمایت شتون لري او علما او متنفذین د یو ملت هغه عمده قشر بلل کېږي. کله چې داسې یو عمده او قوي قشر د نظام حمایت کوي دا په دې معنا ده چې دلته د یو مردمي حمایت شتون لري. نو بنا لکه څنګه چې په قطعنامه کې تاسو واورېدل چې دا نظام په اقامه کې د دې نظام په استحکام کې هېڅ بیروني کوم دیکته او کوم تعهد شتون نه لري او د خپل ولس او خپل ملت او د خپلو ځوانانو په مټو باندې رامنځته شوی یو نظام ده. نو بنا هغه فشارونه چې په تېرو شلو کالو کې نتیجه نه ورکړې له دې وروسته هم نړیوال باید هغه حقوق چې افغانان یې لري هغوی ته اعتنا وکړي او ورته ژمن واوسېږي. شمشاد